الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين صدق الله العظیم. اللہ تعالیٰ فرمائی خپل حبیب پیغمبر علیه السلام ته او د هغه له لارې هر مؤمن ته چې یقینا تر تا مخکې د ډېرو پیغمبرانو تکذیب شوی او هغوی په همدې تکذیب باندې او آزار و اذیت باندې صبر کړی حتی اتاهم نصرنا تر هغه چې زموږ نصرت ورته راغلی تر پای د تکذیب او اذیت په وړاندې صبر کړ او د همدې صبر په نتیجه کې د الله تعالی له لورې نصرت او بری د هغوی په برخه شوی. ولا مبدل لکلمات الله د الله تعالی ویناوو ته هیڅ بدلونکی نشته. هغه چې کومې پریکړې کړي کومې وعدې او ژمنې کړي له مؤمنانو سره له خپلو پیغمبرانو سره دا څوک بدلولی نه شي. په دې کې څوک تغییر نه شي راوستلی. د تحقق مخه یې نه شي نیولی. د الله تعالی سنن ثابت نه بدلیږي. د زمانې په بدلیدو سره د الله تعالی سنن او پریکړې کلمات څوک نه شي بدلولی. ولقد جاءك من نبأ المرسلین او یقینا تا ته د پیغمبرانو ځینې خبرې را رسېدلې دي. د هغوی قصو کې دا ټول لوستلی شي. هغوی چې له کوم آزار و اذیت و تکذیب سره مخامخ شوي او د دې په وړاندې صبر کړی او د همدې صبر په نتیجه کې الله تعالی هغوی ته بری ور په برخه کړی. د هغوی دشمنان هغه چې دوی تکذیبول هغه چې دوی اذیت کول هغه یې له ماتې سره مخامخ کړي. په دې مبارک آیات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څو لارښوونې شوي. لومړی دا چې دا ته یوازې نه یې چې له دغسې آزار و اذیت و تکذیب و مخالفت سره مخامخ یې. تر تا وړاندې ډېر پیغمبران هم دغسې حالت سره مخامخ شوي. د الله تعالی په لار کې له مخالفتونو سره مخامخ شوي. فاسق، ظالم، مفسد د دې مخالفت کړي. د دوی په لار چې څوک درومي د هغوی لارې ته څوک بلنه ورکوي د هغوی د لارې مجاهدین د هغوی د لارې داعیان د دوی د لارې لاروي دا ټول بل همدغه مشخص برخلیک سره مخامخ کېږي. همداسې مخالفتونه همداسې آزارونه همداسې اذیتونه. تر تا وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پیغمبران ځورول شوي تکذیب شوي. خپل قوم خپلوانو دوستانو تکذیب کړي. یو نمونه یم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله
14 کاله په مکه کې له تکذیب او آزار او اذیت سره مخامخ. محدود شمېر کسانو په ده باندې ایمان راوړ. ترې یې هم دغه مخالفت کړی، کورنۍ د کورنۍ غړو یې هم دغه مخالفت کړی. یوه ترې حمایت کړی، خو ایمان یې ورباندې نه ده راوړی. بل یې کلک په څنګ کې ودرېدلی، بل یې کلک مخالفت کړی، بل یې د مکې له فتحې نه وروسته ورباندې ایمان راوړی. خو دغو پیغمبرانو د ټولو مخالفتونو او اذیتونو په وړاندې تر هغه وخته پورې صبر کړی چې د الله تعالی نصرت راغلی. یعنې د دوی همدا صبر د دې باعث شوی چې الله تعالی د دوی د بریا او فتح او غلبې پرېکړه وکړي. په خپل وخت به راځي بریا، په امتحان کې له بریا نه وروسته به راځي. څوک ثابت قدمه پاتې شو، صبر یې وکړ، مطمئن دی اوسېږي چې د الله تعالی وعدې ثابتې دي، تغییر نه منونکې دي، هېڅوک یې هېڅ ځواک یې نشي کولی بدلې کړي. په خپل وخت به راځي، صبر وکړي. د الله تعالی سنن ثابت دي د زمانې په هر پړاو کې تر قیامت پورې به د الله تعالی دغه وعدې یو په بل پسې د مؤمنانو په اړه تحقق مومي. همداسې به راځي، امتحان به یې، د ستونزو کړاوونو سره مخامخېدل به یې، دوی به صبر کوي. د دې صبر او ثبات په نتیجه کې به الله تعالی هغوی ته بریا ورکړي. د مخکنیو پیغمبرانو قصې په همدې باندې شهادت ورکوي. له دې مبارک آیات وروسته الله تعالی فرمایي وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. که د دوی اعراض او مخالفت او تکذیب تا باندې ډېر دروند دی او ګران تمامیږي، ای پیغمبره، نو که توانېدلی شي چې په ځمکه کې کوم سوری ولټوي او د ځمکې لاندې نه کوم دلیل راوړي چې دښمن ورباندې قانع کړي، او د اسمان لوري ته کومه زینه پیدا کړي چې له اسمانه د آیات و دلیل و سند راکوز کړي چې مخالفین دې قانع شي او له اعراض او مخالفت نه لاس واخلي. دا کار وکړه. نه یې په اسمان کې موندلی شي، نه یې په ځمکه کې. که الله تعالی غوښتلی ټول به په هدایت راغونډ کړي وو، نو د جاهلانو څخه مه کېږه. بس ځینې به مخالفت کوي، ځینې به ایمان راوړي، ځینې به ستا ملګرتیا کوي، ځینې به ستا په خلاف د دښمن سره لاس یو کوي. دا د الله تعالی سنت دی. د الله تعالی سنت دا نه دی چې ټول به په هدایت راغونډوي. داسې دلایل به وړاندې کوي چې ټول ایمان راوړي. پیغمبر علیه السلام ته وایي چې داسې دلیل نشي موندلی چې ته ټول ورباندې قانع کړې، ټول ستا په څنګ کې ودرېږي، ستا له مخالفته لاس واخلي. نه یې په اسمان کې موندلی شي، نه په ځمکه کې. تکبیر! همدا کتاب چې الله تعالی تا ته رالېږلی همدا کفایت کوي. چا چې دغه ومنلو او ایمان یې راوړ، هدایت یې په برخه کېږي. چا چې مخالفت وکړ، هغه په هیڅ بل دلیل سندو معجزې نشي قانع کولی. په دې مبارک آیات کې هم څو مهمې لارښوونې پیغمبر علیه السلام ته شوي او د هغه له لارې موږ ته هم د مخالفینو اعراض او مخالفت وزغمئ. دا باید تاسو مایوس نه کړي. دا طبیعي
بهیر دی. څوک چې د ایمان په لاره درومي له دغسې مخالفتونو سره به خامخا حتما مخامخ کېږي. چې څوک ډېر په خپل ایمان ټینګ وي مخالفتونه به یې همدومره زیات وي. هم به یې ملګري همداسې کلک وي او هم مخالفین همداسې کلک. نه په اسمان کې داسې دلیل موندلی شي نه په ځمکه کې چې مخالفین له خپل مخالفت نه لاس اخیستو ته چمتو کړي. خامخا ځان په دې اندېښنه کې مه اچوئ چې ولې دا خلک زموږ د حق خبرې ملګرتیا نه کوي، زموږ د عادلانه دریځ په څنګ کې نه ودرېږي، ولې بې ځایه بې مورده ځینې له موږ سره مخالفت کوي. دا اندېښنې لرې وغورځوئ. مخالفتونه طبیعي دي. تر تاسو نو ډېرو غوره شخصیتونو سره مخالفت شوی، له پیغمبرانو سره مخالفت شوی دی، د انسانانو له منځ نه چې خدای الله تعالی په خپل علم و حکمت سره څوک غوره کړي د هغو سره مخالفت شوی. تر ټولو غوره انسانانو سره مخالفت شوی، تا سره به هم کېږي. دا هڅه مه کوئ چې خامخا داسې دلایل پیدا کړئ چې ټول قانع کړي. ټول نه قانع کېږي. د ټولنې نه به یو شمېر کسان چې الله تعالی ورباندې خپل عنایت پیرزوکوي همدغه هدایت کېږي او ستا په څنګ کې ودرېږي، ستا ملګرتیا وکړي. مخالفت حتمي دی. د دشمنانو مخالفینو سره مخامخ کېدل د دې لارې طبیعت دی. څوک چې د قرآن په استدلال قانع نشي په بل څه نشي قانع کېدی. دریم د الله تعالی سنت دا نه دی چې خلک ایمان راوړلو ته مجبور کړي. داسې نشي مخې ته کښېږدي چې د مخالفت او اعراض ټولې لارې ورباندې بندې کړي. د داسې نښو او دلایلو د راتلو تلوسه مه کوئ. دا د الله تعالی سنت نه دی. که الله تعالی غوښتلی په خپل قاهره قدرت او ځواک سره به یې ټول په یوه لار هدایت کړي. ټول به یې ایمان راوړلو ته مجبور کړي وو. هېڅوک به داسې نه پیدا کېدو چې د حق د لارې مخالفت وکړي. د دوی د اعراض او مخالفت په وړاندې بې صبري او یاس، ناهیلي او د داسې نښو او دلایلو لټه چې ټول ورباندې قانع شي، دا د جهالت نښه ده. څوک چې نه پوهېږي همدا لار غوره کوي. د دې جهالته ځان وساتئ. فلا تکونن من الجاهلین. ګمان مه کوئ چې ټول مخالفتونه په استدلال سره له منځه تللی شي او مخالفین قانع کولی شي. په خپل قوي استدلال سره، صفا واضح دریځ سره حتما خلک مخالفین قانع کولی شي. داسې نه ده چې هر څومره ستا استدلال قوي، ته په حق یې، ستا موقف او دریځ تر ټولو غوره یي، عادلانه یي، ستا مخالفتونه به هم همدومره زیات تند و تیز و قوي و ځواکمن وي. ظالم، مفسد، خائن، دا به حتما ستا مخالفت کوي. د پیغمبرانو مخالفت ولې شوی؟ د دې لپاره چې مخالفین فاسق وو، د دې لپاره چې مخالفین ظالم ول، د دې لپاره چې مخالفین مفسد ول. بس دا کسان به حتما په ټولنه کې ستا مخالفت کوي. د ټولو پیغمبرانو مخالفت هم دوی کړی، ستا په ټولنه کې به هم همدغه کسان ستا مخالفت کوي. د دې مبارکو آیاتونو د څرګندو لارښوونو په رڼا کې ټولو مخلصو او خدای پالو مجاهدینو ته په عامه توګه او د حزب اسلامي اتلو او سرلوړو غړو ته په خاصه توګه څو سپارښتنې او توصیې لرم.
خپل جهاد او مبارزې ته د مخکې په څېر دوام ورکړي. د جهاد پرېښودو شیطاني وسوسو ته مه تسلیمېږي. تکبیر! دا چې وایي تر اوسه دې څه ترلاسه کړل. ولې زموږ د هېواد حالت همدغسې دی. اشغال دی، فاسد حکومتونه دي، اقتدار د ظالمانو مفسدینو لاس کې دی. ولې سره له دې ټولو قربانیو، سره له دې ټولو شهادتونو دغو وسوسو ته مه تسلیمېږي. له حق دفاع او د ازادۍ، خپلواکۍ او اسلامي نظام قایمولو لپاره مبارزه الهي فریضه وګڼئ او پرېښودل یې داسې وګڼي لکه لمونځ او روزه پرېښودل. دوهم، په خپل رب، لوی رب، ستاسو توکل او اعتماد باید هیڅکله کمرنګ او ضعیف نشي. خدای ځان ته کافي وګڼئ، هغه مو یوازې نه پرېږدي. هغه له دې نه ډېر لوړ دی چې د خپلې لارې مخلص بنده او مجاهد په نیمې لارې کې یوازې پرېږدي. د سختو ستونزو او کړاوونو سره سره باید ډاډه او مطمئن وي چې الله تعالی به حتما په خپل وخت چې ده ټاکلی او ستا لپاره مناسب ده او ستا د ټولنې لپاره هم په هماغه وخت ستا مرسته کوي. د مرستې په اړه شک مه کوئ، په دې کې ځنډ راتلی شي، خو تحقق یې حتمي دی، په خپل وخت به راځي. دریم، په دشمن ستا او ستا د اهدافو او ارمانونو بریا حتمي او یقیني ده. ستا بریا یعنې ستا د اهدافو بریا، ستا د ارمانونو بریا، ستا شخصي بریا نه. د کوم څه لپاره چې تا مبارزه کړې، د کوم څه لپاره چې تا قرباني ورکړې، د هغې د همدې هدف او ارمان بریا حتمي ده. په دې کې هېڅ شک مه کوه، حتما. او ذمهوال یې هم ستا رب، هغه لیکلې ذمه وهلې. د قرآن په ګڼ شمېر آیتونو کې تا سره وعده کړې. خدای له صابرانو سره ده، خدای له مجاهدینو سره ده، خدای له هغو سره ده چې په ده توکل کوي، په هغه اعتماد کوي. دا د الله تعالی وعدې دي له تا سره. ګڼ شمېر آیاتونو کې تا سره وعده کړې، لیکلې وعده. خدا مشروط په دې ده چې ته خپل صبر، ثبات، استقامت او په خپل رب باندې خپل توکل له لاسه ورنکړي. څلورم، یأس، د ضعف او ناتوانۍ احساس او دشمن ته تسلیمیدا حرام او ناجایز وګڼئ. هیڅکله او په هیڅ ډول سختو شرایطو کې هم باید مایوس او ناهیلې نشئ. یوازې کافر مایوس کیږي. څوک چې د ایمان خاوند دی په هیڅ حالت کې نه مایوس کیږي، تل ډاډه او مطمئن او هیله مند وي. تکبیر! یاس د ایمان منافی دی. احساس د ضعف او ناتوانۍ د دې نښه ده چې هغه خپل رب نه دی پېژندلی، خپل قوي او قدیر رب یې نه دی پېژندلی. د هغه د وعدو په اړه شک کوي. د همدې له کبله هغه احساس ضعف او ناتواني کوي او دشمن تر ځانه قوي او ځواکمن ګڼي. ستا دشمن د خدای دشمن ده او خدای به په خپلو غیبي لښکرو سره هم ستا مرسته کوي، هغه چې نه لیدل کېږي. لکه چې له تا نه وړاندې د پیغمبرانو هم داسې مرسته کړې.
د تا نه وړاندې د ډېرو مؤمنانو همداسې مرسته کړې. تل د خپل رب مرستې ته هیلهمن واوسئ. په خپلې بریا باید بشپړ باور او یقین او ایمان ولرئ. همدا ډاډ او باور د الله تعالی مرسته او عنایت ستا په برخه کوي. پنځم، د هغه چا په ملګرتیا باندې باور او اعتماد مه کوه چې ته یو ځل تر یو ځل زیات په نیمې لارې کې پرې ایښی. یو ځل تا ته امتحان درکړی، بیا یې امتحان درکړی. د نیمې لارې ملګري په دې باندې بیا باور او اعتماد مه کوه. دا غلطي بیا مه تکراروه. او په هغه خو هیڅ کله باور او اعتماد مه کوه چې او هیڅ کله یې په خپلې خوا کې بیا مه منه چې ستا له دښمن سره یو ځای شوی، ستا د اهدافو، ارمانو، تګلارې، شعارونو له دښمن سره یو ځای شوی. د ظالم، مفسد، دین پلورونکي ملګرتیا یې کړې. بس دا ستا د لارې ملګري نه دي. په دې کړکېچنه او سخته او له پیچومو ډکه لارې له تا سره ملګرتیا نه شي کولی. د هغه چا په ملګرتیا باور اعتماد مه کوه چې ته یې تر یو ځل زیات یوازې پرېږدې. هغه خلک، هغه کسان هم هېڅکله د ملګرتیا لپاره مه خوښوه چې له حرامو لارو یې شتمني ترلاسه کړې او د ترلاسه کولو لپاره یې هېڅ حد و مرز هم نه ده پېژندلی. د حرامو په وړاندې سرې کرښې هغه ته نشته. د دې نه تېرېدل ورته ډېر اسان دی. دا هم ستا د لارې ملګري نه دي. ته راغلی چې خلک له دوی نه وژغورې. نه دا چې له هغوی سره ملګرتیا وکړې، د دوی په ملګرتیا سره ته ګمان وکړې چې کولی شي قدرت ته ورسېږي. دا اشتباه مه کوه. پیغمبر علیه السلام یو ځل همداسې کار کړی، تر یو مخلص مؤمن د قریشو مشرانو ته ترجیح ورکړی، هغو ته اعتنا کړې ده او دې په نسبت یې بېاعتنایي کړې. یو ځل او یو مکمله سوره د عتاب په بڼه کې، د عتاب په بڼه کې پیغمبر علیه السلام ته راغله. دومره سخت عتاب په دې سوره کې چې پیغمبر علیه السلام به کله هم همدا کس چې ورته بېاعتنایي شوی دغه خوا ته راغی نو خپل څادر به ورته وغوړوو چې ورباندې کښېني او ویل چې ستا په باره کې ما ته خپل رب عتاب کړی. دا خلک ستا ملګري نه دي. د دوی په ملګرتیا حساب مه کوه. هغه چې د اقتدار لپاره دښمن ته تسلیم شوی او کله چې د چارو واګې د دوی لاس ته ورغلې نو خیانتونو ته یې ملا تړله، ځمکې یې غصب کړې، ولس یې لوټلی. دا د اسلامي صف او د مسلمانو مجاهدینو د ملګرتیا وړتیا نه لري. په دې حساب مه کوئ. په دې مه خوشحاله کېږئ چې دوی ستاسو خواته وي. د هغه چا په ملګرتیا خوشحاله شئ چې ایمان ستا څنګ ته راوستی. ملګرتیا یې د الله تعالی لپاره ده. دوستي او دښمني د الله تعالی لپاره ده. نعره تکبیر. دا که احیانا د کوم غرض لپاره په خاص فرصت او وخت کې ستا څنګ ته راغی، مطمئن اوسېږه چې په نیمې لارې کې به دې بیا پرېږدي. غرض به یې راولي او د غرض په حکم به بېرته له تا نه درومي او په یو نیمه لاره کې دې پرېږدي. فقط هغه د ملګرتیا لپاره غوره کړئ چې دوستي او دښمني د الله تعالی لپاره. د دوستي او دښمني لپاره بل معیار او ملاک نه پېژني. فقط د الله تعالی لپاره دوستي هم کوي او د الله تعالی لپاره دښمني هم.
په دې حساسو شرایطو کې مې طالبانو ته هم ځینې سپارښتنې دي. د اشغالګرانو سره سوله او له افغاني رقیبانو سره جنگ هیڅ شرعي او عقلي مجوز نه لري. تکبیر! په ځانګړې توګه هغه جنگ چې په هغه کې بېګناه او غیر محارب افغان وژل کېږي. دومره څرګندې لارښوونې چې یوازې یو بې علم، بې عقل او له دین نه بېخبره انسان به ترې غافل وي. اوس او د بین الافغاني مذاکراتو د دې غوښتنې شرایطو کې مهمه مسله همدا ده چې دا مذاکرات له ځنډ پرته پیل شي. بین الافغاني مذاکرات تاسو یې نه باید مانع شئ. ستاسو دریځ باید داسې نه وي چې دا مذاکرات وځنډوي. هغه چې د تعمیلي جنگ په نتیجه کې قدرت ته رسېدلی، جنگ هر څه ورکړي او سوله هر څه ترې اخلي. جنگ ورته روزي ورکوي او سوله ترې دا روزي اخلي. دا مخالفت یوازې دوی ته پرېږدي. تاسو مخالفت مه کوئ. د جګړې پای ته رسېدل د سولې تامین غواړئ. که واقعا ازادي او خپلواکي غواړئ او د افغان ولس د خوښې حکومت غواړئ، تاسو د دې مذاکراتو مخالفت مه کوئ. تاسو باید تر ټولو زیات په دې باندې ټینګار وکړئ چې دا مذاکرات باید ژر او له ځنډ پرته پیل شي. که د یو انسان د وینې تویېدو مخنیوی هم کېږي، دا ډېر ستر کار وګڼئ. ستاسو رب ته د یو مسلمان مرګ دومره ارزښت لري چې که دا ټوله دنیا ورانېږي، ځمکه او اسمانونه ورانېږي، دا دغه په پرتله ډېر کم شی دی. د یو مسلمان مرګ دومره زیات مهم دی. ټولې نړۍ د ځمکې او اسمانونو ړنګېدل یوې خواته او د یو مسلمان مرګ بلې خواته. الله تعالی په دې راضي کېږي، خو په دې نه راضي کېږي. دا بین الافغاني مذاکرات باید په بشپړه توګه افغاني وي. هیڅ بهرنی لوری باید کې شرکت ونه کړي، نه د ناظر په توګه، نه د منځګړي په توګه، او نه تر کوم بل عنوان لاندې. د مذاکرات باید په بشپړه توګه بین الافغاني وي. د پردیو له حضور پرته، د هغوی له وساطتو نظارت پرته. دا مذاکرات یا باید په داخل د افغانستان کې وي. تر ټولو غوره همدا ده. او که په دې ارتباط ستونزې وي، نو دا په داسې یو هیواد کې وي چې هغه په جنګ کې دخیل نه و، د یو لوري حمایت یې نه دی کړی، سرتیري افغانستان ته نه دی رالېږلی، د افغانانو په خلاف نه دی جنګېدلی. دا مذاکرات باید په دغسې هیواد کې وي. په داسې هیواد کې هم باید نه وي چې د اشغالګرانو تر سیاسي، نظامي او اقتصادي اغیز لاندې دي، په خپلو سیاستونو کې استقلال نه لري. په یو بې طرف هیواد کې ښه دا ده چې په داخل د افغانستان کې وي، دلته ورته شرایط برابر شي. په پلازمینه کابل کې هم کېدی شي. بله سیمه هم د دې لپاره مختص کېدلی شي چې هغه د هېچا تر واک او سلطې لاندې نه وي، هېڅ نظامي حضور، هېڅوک نظامي حضور پکې ونه لري، بې طرفه سیمه یې په هماغه کې هم کېدلی شي. پنځمه مهمه موضوع دا ده چې د ځینو امریکایي چارواکو له اظهاراتو داسې معلومیږي چې غواړي په افغانستان کې خپل نظامي او استخباراتي حضور ته په یوې او بلې بڼې دوام ورکړي. د
د جو بایدن اظهارات تاسو اورېدلې. هغه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دی. غواړي چې د دوی ځواکونه مزید افغانستان کې پاتې شي او دا جنگ دوام وکړي. جان بولتون اظهارات هم تاسو اورېدلي او د په کتاب کې هم چې څه راغلي د ځینو له نظره به تېر شوي. د ځینو سناتورانو او جنرالانو اظهارات هم د دې ټولو داسې معلومیږي چې دوی د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا غواړي. د بلیک واټر د رئیس هغه مرکه په ماسکو کې چې ادعا یې وکړه امریکا غواړي زموږ په یواز یعنی د بلیک واټر په یواز چې له 2001 نه تر 2014 پورې له موږ نه استفاده وکړه افغانستان کې د افغانانو د وژلو د امریکایانو د مخالفینو د ترور په ارتباط. واقعي امریکا غواړي له طالبانو نه هم دا کار واخلي. دا باید عادي ونه ګڼل شي. د دې مقابل کې باید زموږ غبرګون جدي وي، توند، تیز، سریع، له ځنډ پرته. ټول خدای پال مجاهدین باید د امریکا سره په خپل تعامل کې محتاط وي او د ځینو امریکایانو دا عزایم او اظهارات باید په پام کې ولري. زه د افغان ولس په استازیتوب بهرنیو ځواکونو ته هم څه مطالب لرم. له افغانستانه وتل تر ټولو وړاندې ستاسو په ګټه دی. له دې جنګ هېڅ څه نشئ ترلاسه کولی. کومه بالغ چې تاسو په دې جنگ مصرفوئ تر ننه پورې مو مصرف کړي، له دې نه وروسته که غواړئ مصرف کړئ. د افغانانو په وژلو او د هغوی د هېواد په ورانولو باندې دا د خپلو ولسونو د ستونزو او مالي او اقتصادي مشکلاتو د حلولو په ارتباط وکاروئ. د کورونا مقابله کې وکاروئ. تکبیر! چې دغه په مقابل کې مو سخته ماته خوړلې. په میلیونونو وګړي مو بیکاره شوي، کار یې له لاسه ورکړی. دومره اقتصادي ستونزې یې ستاسو زېږولي چې نسلونه یې هم نشي جبرانولی. په دې مصرف کړئ. ولې د مظلومو افغانانو په وژلو باندې مصرفوئ؟ څه مو ترلاسه کړي چې له دې نه وروسته بیا ترلاسه کړئ؟ ولې په داسې بېهوده جنګ او د ښاغلي ټرامپ په وینا مسخره جنګ، بې ګټې جنګ لګوئ چې په تېرو 1900 کلونو کې مو له دې جنګ نه هېڅ لاسته راوړنه نه درلودله. خپل هېڅ هدف غرض ته هم نه یې رسېدلی، نه په سیمه کې، نه په افغانستان کې، نه په دې ټول نړۍ کې. له ټولو هغو جنګونو چې د شوروي ځواکونو له ماتې وروسته، د شوروي اتحاد له ماتې او زوال وروسته تاسو په نړۍ کې مخصوصا اسلامي هیوادونو کې پیل کړل، په یوه کې هم تاسو نه یې توانېدلی چې خپل اهدافو ته ورسېږئ. د افغانانو له وژلو نه پرته بل هېڅ څه نشئ ترلاسه کولی. زه هغو اسلام پالو او وطن پالو افغانانو ته چې له دې روان وضعیت ستومانه شوي، د مثبت تغییر غوښتونکي دي، د جګړې پای ته رسول، د ډاډمنې او تلپاته سولې تأمین او په آزاد او خپلواک افغانستان کې د افغان ولس د خوښې منتخب اسلامي حکومت، دا یې ارمان دی، دا یې هدف دی. د
د ژوند سپېڅلي ارمانونه یې همدا او دې سپېڅلو ارمانونو ته د رسېدو په لاره کې قربانۍ ته هم چمتو دي او د څه کولو همت او شهامت هم لري. زه دغو ټولو ته بلنه ورکوم چې راشئ له همدغسې شخصیتونو او ډلو یو مستقل ملت شمول ډاډمن او ځواکمن محور جوړ کړو. فقط همداسې یو مضبوط محور کولی شي افغانستان له دې بحرانه وژغوري. دا تشه راشئ ډکه کړو. د دې نه پرته د بحران د حل لپاره بل بدیل انتخاب نه لرو. دا محور باید جوړ شي. دا تشه باید ډکه شي. فقط له همدې لارې کولی شو هېواد له دې بحران او جګړو وژغورو. د داسې ورځې د رارسېدو په هیله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.